السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې یو کس ته هغه د څلورو رکعاتو والا منځ کې 3 رکعاته تېنه تللي دي، نو د هغه ترتیب به څه وي؟ جناب محترمه، که یو سړی په 4 رکعاتیز منځ کې 3 رکعاته تېنه لاړ شي، نو امام چې سلام وڅرخي دی به خپل منځ مستقل داسې شروع کړي لکه نوی منفرد سړی چې خپل منځ شروع کوي، یعنی تسبیحات به ووایي، بیا به هغې نه وروسته اعوذ بالله او بسم الله ووایي، بیا به سوره فاتحه ووایي، ورسره به ضم د صورت وکړي، یعنی صورت به م ورسره ووایي. پښتانه دې ته ډک رکعت وایي. نو یو رکعت به ډک وکړي او بیا به کینی اتحیاتو دپاره به خامخا کینی، ځکه مخکې چې دی ناست و هغه خو د امام د متابعت د وجې نه په یو رکعت ناست و، په یو رکعت خو ناسته نه وي، او چې کله 2 رکعاته پوره شو نو بیا به ځکه کینی چې په دې کې ترمذي کې صراحتا حدیث شته دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده فرمایي چې 2 رکعاتو نه وروسته یوه قاعده ده، نو چې کله بعد کل رکعتین قاعده ده، نو د دې وجې نه اوس د 2 رکعاته اوس پوره شو، نو چې پوره شول نو یو خو امام سره تش کړی و او یو د ځان ته اوس ډک وک، نو 2 رکعاته شو، نو چې بیا کله پاڅیږي بیا دا د 3 رکعت دی، نو دی به بیا باقاعده ته ورسره په دې کې الحمد او ضم د صورت، یعنی الحمدلله رب العالمین، او ورسره به یو صورت ضم کی، نو بیا به پاڅیږي او بیا به 4 رکعت وکړي، به تش ځکه وکړي چې د نه پاتم هلته یو رکعت تش دی. نو طریقه یې دا ده، او که دې کار کې سره ګډ وډ شو، ګډ وډ مطلب دا دی یعنی په 2م رکعت دی کې نه ناسته، یو رکعت د امام سره کړی او را پاسې د یو رکعت بل وکړو کې نه ناسته او پاسې د بل رکعت وکړو بیا کې ناسته او بیا په ورپسې 4م رکعت هم وکړو، نو دې سره منځ فاسدېږي نه، خو چونکې ترتیب د ګډوډوالي د وجې نه ورباندې سجده سهو لازمیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده طور سره د سهوی سجده کړي، په بخاری شریف کې باقاعده طور سره د دې صریحي آیت او صریحي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل پکې را نقل لې صحیح بخاری کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین یا د مازیګر په جمع کې سهو شوی دی، او دا غینه رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده سجده 2 سجدي کړي دي، او سجده سجدتین للسهو داسې الفاظ پکې راغلي، نو سجده سهو په دې سړي لازم د ترتیب کې چې فرق راشي منځ ورسره نه فاسدېږي، خو دومره دی چې سجده سهو ورباندې لازمیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.